یاره لاسونه راته نه پړقوئ تاسو کنجوسان یې ډېر زیات وای په خیر خدای دې راوله نږدې ودرېږه موږ خدای دا نشانه ده که شکریه مننه اختر دې مبارک شه خیر مبارک ستاسو مبارک شه او اختر کې خو خلک یو بل له څه ورکوي راورکوي نو تا ماله څه د اختر تحفه هم رانه کړه صرف ټول تحفې دې زمرد صاحب ته ورکوي نو اخر موږ هم په دې مسافرۍ کې ژوند تېرو که نه نه داسې خو نه ده دا ستاسو خو مخکې داسې وایي ها شبنم څه وایې په ړومبي ځل په مسافرۍ کې ژوند تېری بیا زموږ سره اختر مانځې بیا د خیبر ټلویزیون په شیشه منې د لر او بر پښتانه وروڼه خویندې موږ او تاسو ګوري مسافري د اختر دی څه فیل کوئ څه سوچ کوئ چې آیا دا مسافري ګرانه ده که نه د اختر ګران دی که نه دا ژوند ځواک د مسافرۍ څنګه دي دا راته ووایه اصل کې ژوند تیریږي هر څنګه خو چې ښه تیر شي نو ډېره ښه او د مسافرۍ ژوند ګران ضرور دی خو چې مونږ ملګرتیا کوو یو بل سره ښه وخت تېرو او په خوشحالۍ دا موقع همداسې رنګارنګ کوو نو زمونږ دا موقع چې دی دا به همداسې دوباله وي او مونږ به همداسې د اختر خوشحالۍ چې دی هغه به یوځای کوو د اختر په دې موقع باندې زما چې کوم پیغام دی خپل خپلوانو ته خپل کلیوالو ته خپل د دنیا د هر یو خطې سره تعلق خلکو ته چې هغوی د خفه زړونه چې دی هغه ټول دی چې کوم د یو بل نه خفه وي هغه د په دې موقع باندې یو بل رضا کی یو بل سره چې دی په دې موقع د ملګرتیا وکړي او یو بل ته د اختر مبارکي ووایي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه پیغام ډېر ښه او دا به په دې موقع باندې یو احسان وي چې تاسو خفه زړونه چې دی هغه خوشحاله کړئ هسې ما وی چې تا ته په دې اختر کې زیات څوک یاد شوي دي ما ته په اختر کې څوک هم چې زما نه لرې دي زما زړه ته نږدې هغه ټول ما ته یاد دي ځکه چې اختر یو داسې موقع ده چې په هغې کې هر یو کس دا غواړي چې هغه دې د خپلو نږدې خلکو سره نږدې وي نو زه خپلو خلکو ته او سره ستاسو ټولو لرو خلکو ته هم د اختر مبارکي وایم ډېره مننه تھینک یو خوشحاله اوسئ ښاد آباد اوسئ د خیبر دا محفل د خیبر دا زموږ راغلي میلمانه ته نن څه ښکاره شو څه فیل کوئ آیا څومره خوشحاله او څومره مطلب خفه نه خیبر سره نن زه داسې فیل کوم لکه چې زه په خپل کور کې یم او دا اختر ما ته چې دی داسې ښکاري چې زه خپل کلي کې یم نو زه غواړم چې تاسو د لاسونو په پړقا کې یو ځل د دې اختر مبارکي خیبر ته مو ووایئ هسې ما وي چې ته راغلی او موږ سره ډېر شمېر تحفې هم دي که نه نو دا تحفې به موږ ته درکړو ته به خالي لاس نه لېږو او بیا چې زموږ د خویندې راغلي دي نو زما ستا څه خیال دی چې آیا دا تحفې دوی ته ورکړو که نه ټولې به ته وړئ نه زه غواړم چې زما دا تحفې هم تاسو ټولو له ورکړئ دا زما اختر دی دا وګوره څومره غټ زړه لري ګوره نو څه شعر و شاعري درته لږ شانتې یاد دي زموږ کتونکو سره شعر کې راغلو میلمنو سره اصل کې اختر یو داسې موقع چې هغه د خپلو سره خوند کوي او د خپلو کلیوالو سره خوند کوي نو د اختر د موقع مناسبت سره خو به تاسو ما ته یو څو شعرونه په خپلو ووایئ په دې مسافرۍ کې یو خبره بله وګورئ دا دلته چې مسافر شي یا که په سعودي کې که خو په دې گلف یا په دې بهر مسافرۍ کې نو چې کم سړي ته ګوري یقین کوي وایي چې کومه ګټه چوتی کاڼی چوتی د هغې د لاندې شعر پیدا کېږي د هغې وجه ده دا مسافري دومره سخته ده دومره مشکله ده که نه جی بالکل او ما ته خو داسې لګي که ما اوس یو شعر ووایو نو ورسره به مې جړلي زه ته مهرباني وکړه زه ته بیا هم یو شعر و شریف یم د اختر په مناسبت ته وي نه مې د خپل کلي ګودر نه مازدیګر ولیدو نه مې د خپل کلي ګودر نه مازدیګر ولیدو نه مې د مینې په نظر چرته دلبر ولیدو نه مې د مینې په نظر چرته دلبر ولیدو چې شوم زلمی نو مسافر شوم زو چې شوم زلمی نو مسافر شوم زو نه مې د کلي خوشحالي او نه اختر ولیدو
نو شاعر نو ډیر مخ ښه ډیر ښه. شاعر نو مخ واچا خبره ده چې مسافره کې شاعر شوم ښه نو ستاسو وای کنه اسنه ډیره خوشاله ای ګورې ښه د خپل کالو ته خوشاله یا زما د پښتنو ته خوشاله یاره زه خو دې وخت کې ټولې دنیا ته خوشاله یم ځکه چې ټوله دنیا مې ویني. زنه د خوشحالۍ خبره ده د خیبر په شیشه چې راځي نو د دنیا په ګډ ګډ کې به د خلک ګوري او رضا خبرې موږ ډېر اوږدې کړي زما په خیال سره او زموږ راغلي مېلمانه چې دا رانه بور نشي کتونکي رانه بور نشي ګفټونه هم دي زموږ سره نور ملګري هم راغلي دي نو زما په خیال سره چې کومه یو جنۍ مخکې ما سره راغلې وه لکه هغې ته ما وی چې ته مشره خو هغه وی چې نه زه کشره یم نو کشره جنۍ وه نو هغه چې خبره نه نشي او ډېره ښکلې جنکو ته په عمر کې څه نه وایې که نه او دا لکه همیشه رښتیا وایي جنکۍ په عمر کې ډېر رښتیا وایي خو دا مخکې خبره وه ډېره اوس خو خیر سړي هم په دې کې شاته نه دي هغوی هم خپل عمر چې دی ډېر پټوي. اوس مې د دوی نه تپوس وکړو عمر نو بس 15 کاله خو پکې کم وي نه دا جنه دا زنانه چې د جنکۍ د خپل عمر ولې پټۍ څه وځي داسې نه ده دا کانسپټ دی لکه جی چې مطلب د 40 وي نو وي نه زه د 60 یم نه نه داسې خو نه ده بالکل. ښه نو ستاسو وخت به نه ځایږو او زما په خیال سره خبرې موږ ډېرې زیاتې وکړې پروګرام به مخ وړاندې بوځو او دې وخت کې زما په خیال سره زه یم چې هغه جنۍ چې کومه ده که نه ځوانه جنۍ ښایسته جنۍ چې کومه مخکې هم راغلې وه اوس به بیا هم راځي بیا به هم راځي ډېره ښکلې سندرغاړې د قدرمندو کتونکو او ډېر زبردست आवाज دی ډېر ښایسته आवाज دی یقینا تاسو زموږ سره په ایز ا اینکر ایز ا کمپیرینګ کې وکتله خو اوس په تاسو هغه په سندره کې ګورئ په یو نوي انداز په یو نوي سټایل نو راغواړم ستاسو په درون هرکلي کې درون استقبال وکړئ د یو ښکلې سندرې لپاره راځي سفنا وفا لاسونو پړقه